سلامونه نیکې هیله احترامات ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ به یو د صحت جامع او برتن وي یو ځل بیا د انګلیش ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې پر مخ ځي ملګرو راځو په خپل درس باندې شروع کړو زموږ د نن ورځې موضوع ده د حیرانتیا جملې یا exclamatory sentences هغه جملې ملګرو چې د حیرانتیا په وخت کې استعمالیږي یا په انګلیسي کې ورته exclamatory sentences وایي نو راځو په درس باندې شروع کړو خو مخکې له چې په درس باندې شروع وکړم یو یادونه باید وکړم هغه دا چې که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غنړې نښان ووهئ نو راځو په خپل درس باندې شروع کړو لومړی سنټنس ده what a beautiful picture what a beautiful picture what a beautiful picture د دې جملې مطلب دی څومره یو ښایسته تصویر یا څومره یو ښایسته عکس کله چې تاسو یو ښایسته تصویر ووینئ یو ښایسته منظره یو ښایسته ماشوم نو تاسو دا جمله استعمالولی شئ چې what a beautiful picture دویم ده what a sad news what a sad news what a sad news what a sad news څه یو بد خبر په افغانستان کې خو دغه پیښې ډېرې زیاتې تکرارېږي کله ماینونه چاودېدلي کله ډېرې وژنې رامنځته کېږي نو په همدې خاطر تاسو دغه جمله ډېر استعمالولی شئ دا ایکسپریشن ډېر استعمالولی شئ what a sad news څه یو بد خبر ده what a beautiful day it is 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 څومره یو ښه ورځ ده د دې جملې مطلب دی څومره یو ښه ورځ ده کله چې هوا ډېره ښه وي نو تاسو دا جمله استعمالولی شئ what a nice man he is what a nice man he is what a nice man he is د دې جملې مطلب دی څومره ښه سړی دی هغه کله چې یو څوک ډېر ښه وي ډېر ښه انسان وي نو تاسو کولی شئ دا جمله ورته استعمال کړئ oh is the child dead 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 او هلک مړ شوی دی داسې کله مثال د خبرې ماشوم ده ناروغ ده په عاجل اتاق کې تاسو ورغلی نو دا جمله استعمالولی شئ آیا ماشوم مړ شوی ده بله جمله ده well what else well what else well what else ښه بل څه نور څه کله چې تاسو یو ښه خبر واورئ نور ورته ووایئ ښه نور بیا چې وشو یا بیا څه رامنځته شو نو دا اکسپریشن استعمالولی شئ hurrah we won the game 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 hurrah موږ سیالۍ وګټله هغه د خوشحالي د احساساتو څرګندولو لپاره hurrah استعمالیږي hurrah موږ سیالۍ وګټله what an idea what an idea what an idea what an idea څه یو نظریه ته یو چا سره خبرې کوې هغه یو ښه نظر تاته درکوي نو په دې حالت کې تاسو ویلی شئ چې what an idea څه یو زبردست یو ښه نظر what a shameless girl what a shameless girl what a shameless girl څه بې شرمه نجلۍ د دې جملې مطلب دی څه بې شرمه نجلۍ what a fool you are 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 ته څومره احمق یې ته څومره احمق یې د دې جمله مطلب دی ته څومره احمق یې کله چې څوک تا په تنګ کړي یا تا ته اذیت درکړي نو ته بیا دا جمله استعمالولی شې ته څومره احمق یې hush the baby is asleep 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 hush ماشوم ویده دی کله چې یو کس له بهر نه کوټې نه راسي نو موږ ورته وایو چوپ شه مه غږېږه ماشوم ویده ده نو موږ ویلی شو چې وش the baby is asleep چوپ شه ماشوم ویده ده یا وش ماشوم ویده ده how wonderful how wonderful how wonderful how wonderful څومره عالي کله چې یو کار څوک ترسره کړي او هغه په ډېر ښه شکل ترسره کړي نو موږ ورته وایو چې how wonderful څومره ښه څومره عالي oh god oh god oh god oh god او خدایا داسې کله موږ یو ډېر سخت حالت کې یو
نو بیا وایي اوف خدایا اوه خدایا. دې جملې مطلب ده well done well done well done well done آفرین. د well done جملې مطلب دی آفرین. یو څوک یو ډېر ښه کار ترسره کړي بیا موږ هغه تشویقوو، هغه ستایو، موټیویټ کوو یې، نور یې لا هڅوو. نو هغه لپاره موږ وایو well done آفرین. what a shameful girl what a shameful girl what a shameful girl څه حیاناکه نجلۍ. what a shameful girl جملې مطلب دی څه حیاناکه نجلۍ. what a big sex what a big sex what a big sex what a big sex دغه جمله ملګرو په کرکټ کې ډېر استعمالیږي. د دې جملې مطلب دی څومره غټه شپږیزه. what a big six what a lovely day what a lovely day what a lovely day څومره یو زبردسته ورځ ده. what a lovely day مطلب دی څومره زبردسته ورځ ده. oh I hurt my finger 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 ګوته مې خو کړله. کله چې ځان خوږ کړي یا ګوته خوږ کړي نو دغه جمله استعمالولی شي oh I hurt my finger ګوته مې خو کړله. wow he became the president 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 wow هغه ولسمشر سو. کله چې یو څوک حیران سي wow هغه ولسمشر سو نو دا جمله استعمالولی شي. oh what an expensive shit oh what an expensive shit oh what an expensive shit د دې جملې مطلب دی څومره قیمتي شرط ده یا نارینه‌یي کمیس ده یا اوه دا څومره قیمتي کمیس ده. نو دا ملګرو زموږ د نن ورځې درس کوم چې و د exclamatory sentences یا د حیرانتیا جملې چې په عادي ژوند کې موږ ډېر ورسره مخامخ کېږو، ډېر استعمالوو. هیله ده چې یو څه مو در زده کړي وي. که تاسو دغه ویډیو او د دا ډول نورو ویډیوګانو شوقین یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غوړي نښان ووهئ. نور بای بای ټاټا see you tomorrow inshallah.